السلام علیکم. احتلام د زلمو هلکانو یو داسې خطرناکه بیماری ده چې په مزه هلکان جنسي طور هم کمزوري کی او مستقبل کې کیدای شي چې هغوی بې اولاده هم پاتې شي. دا خبرې به تاسو ډېر د عطایي حکیمانو یا ډاکټرانو نه اورېدلي خو په دې کې څومره حقیقت دی نن زه تاسو له زلمو هلکانو دا کنسپټ دا تصور کلیر کوم په مستندو معلوماتو باندې. ګورئ احتلام ته په انګلیش کې ویل کېږي نکټرنل امیشن یا ویټ ډریمز. عام طور ته زموږ خلک وایي خوب کې اودس اورېدل، غسل فرض کېدل یا په خوب کې شیطان راتلل. آیا دا خطرناکه بیماری ده یا چې کوم هلک ته دا مسله وي د احتلام نو او مستقبل کې هغه صاحب اولاد جوړېدی شي که نه؟ ګورئ احتلام هیڅ خطرناکه بیماری نه ده. دا یو نیچرل فطرتي څیز دی، فطرتي عادت دی چې دا کیږي انسان سره. ګورئ اول تاسو په دې ځان پوهېږئ چې دا کیږي ولې، وجوهات د دې څه دي. ګورئ په اول نمبر باندې په بدن کې چې کله د هارمونز تبدیلی راځي انسان کې نو هغه نارینه ته دا کیږي. کله چې یو ماشوم بلوغت ته داخلیږي بالغیږي نو د هارمونز تبدیلیانې راځي نو دا احتلام هغې سره هم شروع کیږي. یو نارمل خبره ده، هیڅ بیماری نه ده. دویم په بدن کې چې کله اضافي منی جوړیږي، سپرم جوړیږي. ګورئ کله چې یو لیول کې یو حد کې نو صحیح ده، کله چې د خپل حد نه سیوا کیږي نو هغه بیا د وتو لار لټوي د الله نو د احتلام په شکل کې انسان ډسچارج شي، هغه نارینه ډسچارج شي. دې کې څه ابنارملټي نشته، څه بیماری خبره دې کې هم نشته دی. بل چې کم نارینه هلکان جنسي فحش سوچونه وکړي اوده شي یا داسې فحش جنسي ویډیوز وګوري او هغې نه پس اوده شي یا پی وڅکي اوبه وڅکي او یکدم اوده شي یا یې د قبض مسله وي، کانسټیپیشن وي، خېټه ډېره سخته وي، حاجت زور سره راځي نو هغه خلکو ته، هغه نارینهو ته، هغه هلکانو ته د احتلام مسله راپېښېدی شي. یا کم خلک ډېر زیات داسې خوراکونه وکړي چې هغې کې زنک، سیلینیم، مګنیشیم ډېر زیات وي، یعنې طاقتور خوراک وي، لکه مثال غوښه شو، میی شو یا ډرای فروټ شو، وچې میوې شولې. نو دا خوراکونه چې انسان وکړي نو دا نارمل خبره ده چې هغه ته احتلام وشي. نو احتلام هیڅ بیماری نه ده. دې لپاره بالکل تاسو پریشانه کیږئ مه، دې لپاره بالکل تاسو علاج هم مه کوئ. علاج د احتلام نشته دی. دغه وجوهات مثال د چا خېټه سخته ده هغه ته احتلام کیږي نو د خېټې نرمېدو دوایي د استعمال کړي، یا نفسیاتي مسلې دي یا داسې ویډیوز وغیره ګوري، فحش خیالات دي نو هغه دې نه کوي. اوده کېدو نه مخکې د خوراک څښاک نه کوي. مثانه او معده چې خالی وي نو بهتره ده. بل چې کوم خلکو ته احتلام مسلسل کیږي نو دا هم بیماری نه ده. که هفته کې یو پیره دوه کیږي نو دا هم بیماری نه ده. او که چاته بالکل نه کیږي نو دا هم بیماری نه ده. سمه ده، د دې علاج ضرورت نشته. بل داسې هم نه چې یاره چاته احتلام کیږي ډېر زیات نو د هغه به اولاد نه کیږي، یا چاته احتلام نه کیږي د هغه به اولاد نه کیږي، داسې خبره نشته. خو که چېرې تاسو غواړئ چې یاره دې لپاره موږ میډیسن استعمال کړو نو دا میډیسن ډایرکټ د احتلام دپاره نه دي بلکې د احتلام چې څه وجوهات دي، علامات دي نو هغه ختموي. یو دوه هومیوپیتک دوایانې دي دا تاسو استعمالولی شئ. یو خو اسید فاست دی، دا 30 یا 200 کې تاسو استعمالولی شئ سهار غرمه ماښام 10 کترې. دغسې سټیفیسیګریا ده، دا هم سهار غرمه ماښام استعمالولی شئ. بل دوایي هومیوپیتک د سیلینیم، دا 30 طاقت کې تاسو ورځ کې یو پیره استعمال کولی شئ. 10 کترې دا کافي دي. دا چې یو څو ورځې تاسو استعمال کړئ احتلام مسله به انشاءالله ختمه شي. یو هربل دوایي دا راحت ټیپ په نوم باندې، راحت ټیبلټ په نوم باندې دا راځي، عام ملاویږي 50 سټور کې، هربل سټور کې ملاویږي. دا تاسو راواخلئ، 2 ګولۍ سهار او ماښام اوبو سره دا خورئ. یو ډبې چې تاسو استعمال کړئ دا کافي دی. انشاءالله ستاسو د احتلام مسله به ودرېږي، سټاپ به شي او نور څه مسلې هم د انشاءالله نه راپېښېږي د دغې د وجې. دې سره یو هربل سیرپ دی جرنایټ په نوم باندې. کم خلکو ته احتلام جریان وي یا د هغې په وجې کمزوري وي نو چې دا سیرپ استعمال کړي، یو سیرپ 2 سیرپ کافي دي نو دا مسله به انشاءالله مستقل بنیاد باندې ختمه شي. امید دی د هلکانو زلمو به د احتلام باره کې تصور کانسپټ کلیر شوی وي او هغوی به مطمئن شوي وي چې یاره دا بیماري هم نه ده، د دې څه نقصانات هم نشته او د دې علاج هم نه دی پکار. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته مستند معلومات ملاویږي. زما د دعا د الله پاک د ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.